ډیر قدرمند لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن دوشنبه د مارچ 2 نیټه منګ د کابل احساس مرکزی دفتر کې تاسو دا جریان ګوري. دا د دوست هیواد د ترکیه دارالایتام وقف لخوانه په ایتمان باندې هغه ایتمان چې موږ سره راجستر و 300 کسانو لپاره باندې ان شاء الله هر کورنۍ ته 9000 افغانۍ ورکول کیږي. مننه کول د ورونو همدا څنګه سبب موږ په لوګر کې سلو یتیمان ته همدارنګه په پکتیا کې او پکتیکا کې سلو یتیمانو کورنیو ته هلته دغه توزیع ادامه لري ان شاء الله چې ټول د دې تعداد 600 کسان دي. مننه کوو له دې ورونو او خویندو نه چې د یتیمانو کفالت په غاړه اخیستی. دغه رنګ زموږ په ملک کې په زرهاو په لسهاو زره بلکې په لکونو یتیمان بغیر د سرپرست دي، کفالت نه لري. هغه خویندې ورونه چې کولی شي توانایي لري د دې کفالت په غاړه واخلي، هغوی ته موږ درخواست کوو، هغوی نه موږ غوښتنه کوو چې د یو یتیم کفالت په غاړه واخلي تر څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنت کې ملګرتیا خپله کړي او د دنیا او د آخرت ګټې او ثوابونه په لاس هر مسلمانی که در دنیا یک طفل یتیم را سرپرستی بکنه و کفالت بکنه، خودی رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصا ضمانت کرده که او را با رفاقت خود در جنت انتخاب میکنم و هم تو اشاره کردن که مانند 2 انگشت در جنت ما نزدیک میباشیم. در ادامه کمک ها به اطفال یتیم و بی سرپرست امروز در کابل با 300 تن از ایتام پول نقد توزیع میکنیم و قرار است که با 300 تن دیگر در ولایت های پکتیکا، لوگر و پکتیا توزیع داشته باشیم. هیچ فضیلتی و موقفی بزرگتر از رفاقت رسول الله صلی الله علیه وسلم نمی باشد. اگر توانایی دارین خوب است که یک طفل یتیمی را کمک کنین و به کاروان خیرین و به کاروان کفالت کننده های یتیم با ما بپیوندید. مؤسسه خیریه احساس در خدمت شماست تا بتانیم اطفال زیادی را در وطن تحت سرپرستی و کفالت خود قرار بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Yetey Allah uz gecelerde Allah meskini kimse